دوستانو له دې جنۍ سره په پېښور کې ډېر زیات ظلم سوی دی. دوستانو دغه جنۍ څه وایي په پېښور کې له دې سره څه سوي دي، د دې له خولې نه به اورو له دې سره کوم داسې ظلم سوی دی په پېښور کې چې په سوشل میډیا باندې دغه ویډیو ډېره وایرل دی، ډېرو خلکو دا اپلوډ کړی هم دی. نو دوستانو راځئ د دې جنۍ دغه خبرې واورو او مرسته ورسره وکړو. چې هسپتال نه راووتو نو ماته خو ځان لکه ښه نه ښکارېده، زه د ده نه خوا شوم، ما ژړل، زه خفه وم، ماشوم زوی مې راسره غی کې و او ده چې د یو بل ته ویل موږ سوالګر نه یو، خو موږ له دونه پیسې راکړې چې موږ کلي ته پرې ورسو. نو بس کلي ته مردان اډې ته راورسېدو، ماسخوتن تېر دی، بیا نه گاډي شته دی نه موږ سره پیسې شته دی. بیا یو ورور نو هغه تلو راتلو، اخر ده نه یې تپوس وکړو. دا به کوم ځای کې لاهور کې؟ نه مردان اډې کې، پېښور کې، او پېښور ته سکرټرېټ ته موږ دپسې تللي وو. یو پېر نه بلکې 4-5 پېر تللي وو، خو لکه په موقع باندې به دا نه و. او دا تاسو چې د ماسخوتن ناوخته هلته کېناست وې، دا د ماسخوتن ټایم؟ او ماسخوتن ټایم و، لکه کوشو د پېښور گاډي نه، او موږ سره پیسې نه وي. نو هغه ټایم باندې موږ چاته ویلې هم نشو، نه څوک وو، خو یو مصري و دوکان یې بندو. په اخره بس ده نه یې تپوس وکړو چې تاسو خو داسې ناست یې، تورسري د ماشوم زوی دی. نو ویل چې خیر دی دا زما خور ده، ته مې ورور یې، راځه لاړ به شو کور کې به شپه وکړې زمونږ کره. هغې کرم ښه په قدر عزت باندې شپه وکړه، بلکې موږ یېرېدو موږ یې څنګه خلک به 2000 روپۍ سهار له هغه ښځې په خپله الله دې ورله قبولې کړي دلې په جب کې کېښودلې او ورته ویل وایي په دې باندې کلي ته ورسوي. موږ یې د اډې نه گاډۍ راوستلو. نو دغه یو هیلپ زما سره د ده د سېړه شوی دی، او نور چې دی نو ما هېڅوک هم پرې نه ښودل. افتخار مشواني هغې پسې 3-4 پېر لاړم، زه د کور والا سره ملاو شوی یم. او دفتر ته چې دی نو زما خاوند بره ختلی دی 100 پېر، لکه په وره کې ورته 100 پېر دا په دې معذورو خپو ناست دی. سراج الحق صاحب سره مخامخ ملاو شوي؟ مخامخ دی د 100 نه پاسه و، 1500 روپۍ والا جیب کې کېښودې. هغه خپل گاډي کې مونږ رخصت کړو، لکه ډریور یې ورسره و پولیسو، هغه راسره لاړ، دغه چټۍ راله ولیکله چې بیا هم پسې رونګ وکړو. نو ده ته ویل دا زما اوس زه خو په ملکن باندې ویل بره لاړلم. خلک دلې 1500 روپۍ په جیب کې کېښودې او زه لاړلم، دغه زما وس ملکن لکه مونږ هسپتال ته دغه کړو، داخل یې کړو لکه، او چټۍ راته ولیکله چې د بار نه څه کېده نو په دې باندې دا به کس ته ورکوې، نو په هغې به تاله د بار نه راځي پیسې به. نو بیا نو هغې خو ما نه وشلوله کس وایي په خلک سراج الحق صاحب تاسو د چټۍ درکړله چې تاسو لکه په هسپتال کې داخل کړلې، خو کله چې تاسو هسپتال والا لاړلې روژه کې، کله چې تاسو هغه لاړل نو هغه تاسو ته وایي چې لکه په خزانه هغه ناست دی، چټۍ په ما پسې راځي. او لکه 3 کاله هغې نه وروسته بیا ډېر کوشش مې کړی، د اسلام آباد پورې د جماعت اسلامي دا یو دفتر راته خلک خیبل وایي تاسو د بره دیر یې، تاسو له به دا وشي هغه وشي، خو ما له تش د 3-4 روپو ویلچیر زما خاوند ته نه دی شوی. نه دله خو کم از کم سراج الحق صاحب دا خو تاسو د قوم نه دی مشواني، لکه ما له دونه بالکل لکه تاسو قوم نه رشته دارۍ کې خو راځي که نه؟ بالکل مشواني د هغې بره کور دا په کارو چې ستا د خاوند له خو یو ویلچیر ورکړی وی، تاسو ورته ویلي وي چې زه دستکاري کوی شم، تا له یو د کپړو ګنډلو یو مشین درکړی وی، دلې ورکړی وی، تاسو دواړه ښه ټیلران یې، ښه ښکلې ماشاءالله ښه هنرمندان یې. عنایت الله قصه مو ته وکړه. عنایت الله کیسه څه ده؟ عنایت الله پسې چې تلې دغه ته ولېږلو، خدمت ته ولېږلو، بیا د هغې نه وروسته سکرټرېټ ته تلې وه، د تېر شوي حکومت کې عنایت الله صاحب وزیر و که نه زمونږ د جماعت اسلامي نه، نو هغې مونږ له یو چیټ راکړه د خدمت دغه دفتر ته یې ولېږلو، نو په هغې پسې مونږ تقریبا ویلچیر راغلي وو د دیر نه 800 روپۍ مې پسې ولګېدې. بیا وایي چې تاسو له به میاشتې کې دې باندې دا مه ورکوئ، هغې نه ویل دلته دفتر کې هم دا کاغذونه جمع شو، په کلي کې به تاسو ته 15,000 روپۍ میاشت میلاویږي. بیا ته ملګري کې دفتر و هغې له 100 پېره مونږ لاړو رالو، دغه شان معذور و، لکه ګاډی به موږ خرچې به رالې په مونږ باندې. هغوی ویله چې نه په دې کاغذ باندې تاسو ته د میاشتې 1000 روپۍ میلاوېدی شي، خو مونږ به دله منډه تړو، هو دا کاغذ تاسو له سپېده نه درکوي. مونږ پې 3 میاشتې پیسې ولګولې، منډې تړلې، خو لکه ټول هسې هغه زړه ستړی کار دی، لکه هېڅوک هم را سره خیر ښېګړه نه کوي. دا راته ووایه دا اوس چې د کوارټر کومه کرایه ده، دا راته ووایه چې تاسو خو حالت داسې دي چې لکه د دې د برداشت نه بهر دي. د مالک مکان چې نن تاسو له به یې تخبیه که کوارټر درکړی، آیا ده تاسو نه څه ډیمانډ کړی د پیسو؟ دا د یوې ښځې کور دی او زموږ پکې لا میاشت نه ده برابر شوې. په یو بیټک کې مې زوی ډېر خفه و، ډېر تنګ و، نو ما ویل هسې نه چې څه بیماري ورته ولګي، نور به پرې نه لګېده. نو اوس میاشت نه برابرېږي چې لا دې له راغلي یو، او بس د الله سره م شته دی. نو اوس ګورو مخکې چې څه به کېږي، کم نه شوه نو میاشت به پکې تېره و، بیا به دې ځو. نو دا راته ووایه چې د خاوند نه خصمانت ته لکه ډېره ګرانه نه ده؟ بس ګرانه ده، خو کله یو ډاکټرې ته ویم زه تا سره کېږم، کله بلې ته خو لکه د پیسې داسې دي چې هغې پیسې نه ورکوي، ټریلنګ خبره ده. نو زه یم چې زما داسې یو څه کاروبار وشي چې په کور دننه په عزت کې ناست یم او کوم یې که نه، لکه که تا د کور خدمت او دغه ځکه نشم کولی چې د دې خدمت وکړم، د بچي کومه که نه کور دی، نو چې د دې د بار د چا خدمت څه کوم نو کور دی رانه پاتې کېږي. نو دا هم د خدای سره رشته و زما ده، بس نور څه یې نشته.
دستکاری خو برابر کوي شي جی که زما کتون کې داسې وو که تاسو لپاره ماشینان واخلي ښایسته ماشینان ورسره د کپړې کاروبار د سټارټ کړي او په دې کور کې دننه تاسو د عزت په عزت سره دواړه خناسه یا تاسو د یو دستکارۍ سنټر سړی کولو کی نو ښه برابر کولی شي بالکل کولی شو جی کولی شي بالکل نو تا راتله چې ویلچیر کار را لوسو کې نو په هغې کې به نو څه ده بودي ویلچیر چې دته واغستې شي انشاءالله وبه شي که خیري جی ماشین کم ماشین داسې دی چې ته به یې ښه کولی شي سنگر ماشین موټر ماشین باندې بس دغه کار کولی شم کتون یو خبره زه دلته کې بله هم منشن کوم د دې رور نمبر ما سره شته خو په سکرین یې نه در کوم ځکه ما که د نارینو نمبر ورکړی دی هم تاسو غلطې خبرې کوئ که مې د زنانو ورکړی دی نو خو الله مو وبخه ابلز مې په پېښور کې یو پروګرام کړو نمبر مې پې د زنانو ورکړو نو و داسې یو انسان چې دای کړه د وروړېدو کوشش یې کړی دی نو زه به نمبر نه ورکوم که څوک کومک کول غواړي دې ته لاس ورچول غواړي ښه هنرمندان دي چې د سوال نه بچ شي ټیلر ماسټره ده ښه ټیلر ماسټر دی زه یم چې یاره مونږ یو موټی شو که داسې څوک مال راځي دلته کې زه راوستی شمه په خپله د مشینان نوړی په خپلو لاسو دلته کې پیسې ورکړې دا د سره دا تکلیف په سره زه کوم خو یو به زما نه نمبر نه غواړی چې ما د دې نمبر راکړه یو به ما ته دا نه وایي چې یاره د دې نمبر څه دی د دې نوم څه دی دا پاتې کېږي دغه مې درته وایي چې په تخپایه کې پاتې کېږي که څوک یو ډونیشن کول غواړی ما د دې غوږ ونیوې او زه به سر راځم او د دې کور ته به م زه رارسوم په خپلو لاسو باندې پیسې ورکوي که داسې نه کوئ چې ما ته یې رالیږئ زه به راځم زه به ویډیو کلیپ بار کوم تاسو ته به ویډیو په واتساپ باندې لایو ویډیو کوم انشاءالله زه امید لرم سراج الحق صاحب مشوانی صاحب عنایت صاحب دا ستاسو درغلي ستاسو درد درغلي دي خو تاسو هغه نه دي کړی کوم چې تاسو په خزانو ناست دی جیبونه هم ډک دي د خپلو بچو دپاره چې تاسو داسې سوچ کړی چې 1500 روپۍ ورکړو بس زه د ملکڼ نه واوړېدم مو خبره ختم مشواني صاحب ته هم زه دا ریکویسټ کوم چې دا زنانه دا یو تورسره ده چې ته د دې خدمت نشي کولی نو ته به د چا خدمت کوې تاسو په کور کې هم دا یو اویرنس پیدا کړي چې یو زنانه راځي هغې له کم از کم د خپل جیب نه خو 1500 2-3 روپۍ ورکوئ کم از کم ستاسو زنانه تاسو له دا پکوئ چې دوی هم یو سلایي مشین اغوستی چې نن دا ویډیو ته نه محتاجېدلې دا راته ووایي نن ویډیو ته کېناستو وجه څه ده څه مجبوري چې ویډیو ته کېناستو زما مجبوري ما نه غوښتله خو زما مجبوري دا درور مې چې زما ژوند ډېر ګران شو زما ژوند ډېر ګران شو په دې حالت کې زه خاوند پرېښودی نه شم زما کور دا دی زه چې دا آباد شي زه دا نه غواړم چې زما خاوند لکه زما په بل ځای کې ژوند آباد شي